د برلاس درنو لیدونکو او کتونکو سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې ښه به یاستئ. دا د نن موږ راغلي یو د کارتیناو بازار او د ملکه شاپینګ سنټر په دې کې ولاړ یو د ځینې سوداګرو او هټیوالو نظرونه به راخلو او تاسو ته به ښیو چې څه روان دي. ښه لیدونکو تاسو ګورئ دا لباس فروشي ته ور دننه کېږو. سلام علیکم بھائی صاحب. سلام علیکم. سر شما خوب؟ خیال دارید؟ صحتمند بخیر خیریت؟ بله سلام علیکم. خوب هستین بخیر؟ خیال دارید بشینیم؟ شکر بفرمایید. خب نه خب ما داری چوکی بودم؟ بله بفرمایید. صحتمند خوب هستید؟ باز دور میشه میجا خب باز صبر نمیشه بشید تو خیر باشه. دیم حساب میشه. خیال دارید صاحب؟ شکر بله. روزای رمضانی بخیر بخیر باشین. خدا را شکر است روزای خوب. ان شاء الله که الحمدلله شکر که روزای خوبی داریم و ما در پولش کشور آرامی است، ثبات است، صلح است. همین بسیار لطف و مرحمت الله است که خوب رمضان و خوب صلح و برقراری الحمدلله. خوب صلح و برقراری. صلح و برقراری. کاروبار ما است. کاروبار بس وجود است که الله نصیب کرده او به هر حالت که باشه میرسه. ما شکایت نمیکنیم از اینکه کار نیست، روزگار نیست، غریبی ای که آرام هستیم. آرام هستیم. همین بسیار جای شکر است. بهتر است. بهتر است. از همه چیز که همین بهترترین نمی است که در افغانستان هیچ بچه افغانی نمیمونه. این بر ما بسیار جای افتخار جای خوشی است. این بسیار جای خوشی است. پرسان نکردیم اول میشه که بفرمایید. بگویید صاحب. اسم مصطفی عمری است. عمری صاحب. دیگه دکاندار هستم. خواهش میکنم برادر. خواهش میکنم مشکلی نیست. آمدن شما برای ما یک دنیا ارزش داره. دکاندار هستم در مارکت ژوندون و نماینده دکاندارای مارکت ژوندون. به شک تو والا پیشتم صحیح ادا کلان آمدیم والا. خواهش میکنم. خواهش صاحب میشه که در مورد کالا و لباس بله صاحب از کدام کشور میآید؟ بله باز بدون ازیشه ما میگم اول می وطنیشه برای ما نشان بده. تولید وطن فعلا داریم در یک دکان بوده. متاسفانه که خودم اصلا تولید وطنی ندارم. همین برندهای هندی است و پاکستانی است. اینمی دو سبک زیاتر مروج است در افغانستان. مروج این پاکستانی و هندی زیاتر مروج است. زیاتر میخرن مردم. نسبت هم کیفیت خوب داره، هم کوالیتی خوب داره و مردم استفاده خوب میکنه از بهش. بله بله. چطور جمع جوش بازار چطور است؟ بازار خویدم دیگه تقریبا دور است. این دور است نسبتا بازارها کمه که شروع از توکل به خدا. بله. سلیمان جان عمری پسرم است. پسرت است؟ بله سلیمان جان عمری پسرم است. عمری صاحب سلام. خوب هستین بخیر؟ خب عمری صاحب بدون از اینکه اینجا مصروف است نه باش که از اجی صاحب پرسان میکنم او هم جواب بده. درس تحصیل میخونه؟ مکتب مکمل خلاص کرده. آمادگی به خیر به کنکور داره. به کنکور امسال فارغ شده. بله. از کدام مکتب عمری صاحب؟ از لیسه عبدالحی بیبی. خب آمادگی کنکور میری؟ شروع کردی. چندم نمره فارغ شدی؟ چندم نمره خو نبود فعلا در آخرا در الف و ب الف و ب بود. در گروپ الف و ب. خب دمی پانتون چه تصمیم گرفتی کدام پانزه ان شاء الله بخیر میخوانی؟ اگر خواست الله باشه کامپیوتر ساینس یا اقتصاد. بسیار خوب رشته است کامپیوتر ساینس. خب دیگه چی بگویم برش؟ خب خیر ببینی بیادر. خداوند در کار و بارتان پایز و برکت باشه حاجی صاحب. خوش شدیم. تشکر زنده باش. تشکر. خداحافظ بیادر. تشکر از خود تمام شد. زبردست څومره ښایسته وطني تولیدات دي ټول کنه. ښه کېدای شي چې په دې به خبرې کوو خپل ځان لیدونکو ته ور وپېژنئ. حاجي صاحب ستاسو نوم؟ زما نوم بلال دی. ښه او زه په همدې ژوندون مارکېټ کې دوکانداري کوم. ښه او د ګنډ افغاني کار کوو او ارلاک ماشین دغه کار کوو ټیکو. ښه او په خپله باندې دا کارخانه لرئ یا د تولید لرئ تاسو د ورلاک او د نور ټولو ماشینونو راخوا د دې ګنډل او ترتیبول او ډیزاین او دا ټول شیان؟ موږ څه کتلاکونه دي په موبایل کې. ښه څوک موږ کتلاک راوړي چې دغسې شی راته جوړ کړه. موږ یې جوړوو ماشینونه لرو. هغه هماغه اورلاک ماشین دی. په هغې ماشین باندې بیا دغه ګنډ افغاني جوړوو. کارخانه هم چېرته ده؟ کارخانه هم دغه ده. ټول همدلته کار کوي؟ ښه او دا ځینې شیان خو د بازار د ښه دا ټول فرمایشونه دي د خلکو ترتیب شوي دي دا وړي بیا؟ ښه د کوم خوا به ودرېږو؟ دغه خوا ته به ودرېږو. ښه راځه
دا هم د ورور دی چې تاسو خپل ځان راو پیژنئ. نوم مې اصغر دی دی او دا ژوندون پلازه کې دکان لرم ګنډې افغاني. اصغر او دا افغاني تاسو کوچانه کالي ورته څوک وایي څوک پرچون ورته ګنډې افغاني وایي. نو د زموږ خپل تولید دی د وطن تولید دی د خپل وطن تولید دی. اصغر خان ته په کرکټ کې مې کنه په ملي ټیم کې نه هغه چې اصغر ستانکزی او زه اصغر زازه یم. اصغر زازه بالکل اکا زمان خو یې وای بس سره نږدې ان شاء الله. راځه ته دا دغه خوانه راشه او کېدای شي دا موږ ته معرفي کې دا د څه ډول موادو نه جوړیږي څومره ورځې په دې باندې لګیږي. دغه مونږ خو ټیکا راوړو ټیکا مونږ بازار کې اخلو مونږ اکثره کار دغه د چې مشتری راځي نو مونږ ته فرمایش راکړي د مشتری د فرمایش مطابق شی جوړو. نو دغه بخمل د جارجټ ورته وای په بخمل کې جوړیږي جارجټ د ګل بخمل ورته وای او دغه ټیکې زیاتې مونن سبا چې دا بخمل نه زیاتې خلک خوښي بخمل ټیک بخمل ټیک او ګل بخمل چې دا ډېر رواج ده. خلک دا گاج دا اوس دومره څوک نه خوښي په رواج وو لکه کوم چې خوښي راځه یو بل دا سره وغه دغه چې بخمل دا بخمل اوس خو د ژمي موسم هم تیر شو بیا به دا شاید وام نه غوستل شي او خو بیا ګل بخمل خلک ډیر غوندي ګل بخمل چې دا بیا نازک هم دا نازک دا او ګل بخمل چیرته دا ګل بخمل بس درته دغه دا تر یو وخت پورې دا ما غوستل کیږي او دغه بیا یو تکینه ګارډین وسوي دغه ګل بخمل کې دا ها دغه چې دا ګل بخمل دا تلیدای شي دا بیا نازک هم دا او خو کلم د ظریفه ده ګلدارم ده قیمت هم لوړ ده. په دې کې بیا د کار نه وراخوا یوازې د ډیزاین او د ټوټې د رنگ خبره ده د رنگ خبره ده د رنگ خبرم ده دغه ته چرمه وایي چرمه دغه په لاس باندې جوړیږي په ماشینو باندې او دغه چې دا بیا کمپیوټري ده په بازار کې پیدا کیږي دغه څه کمپیوټري ده خو طبیعي ده چې هغه بیا ارزښت به هم لوړي معلومه څنګه چې موږ تاسو مردانه د غندونه اخلو یو رقم کمپیوټري پیدا کیږي یو رقم چې دی الاسي دی هغه کې هم دغه څه بالکل ها کاروبار څنګه دی پروشات څنګه دي الحمدلله انا شکر خو نه کوو خو جمع او جمع کې خو تابن تاسو معلومي کارزګرونه بيخي خرابي او چې دا روزه ده او د غزمونګه کار چې کوم ده دا اکثره په وادونو کې موږ اکثره وادونو سره کاروبار وادونو کې زیات نو اوس خو اختر نه بعد ان شاء الله کارنه ان شاء الله یو څه تاثیر کوي بالکل خو به هم چې نسبتا ګورم نو خده کاروبار خده نو الحمدلله ټول فرمایشات دي کنه زمونږ اوس خو مونږ سره خپل خیاط ده دغلته خیاط کینی هغه بیا مخکې درته یادونه وکړه چې زمونږ اکثره کار چې فرمایشي ده مشتری راځي او کتلاک راوړي عکس راوړي د انستګرام نه ورته یو عکس خوخی د فیسبوک نه عکس اخلي مونږ دغه مطابق کار کوو نو د قیمتونو په اړه پوښتنه ونه کړه قیمتونه خو مختلف دي صاحب دغه ارزښت څومره دی دغه خو ما یو مشتری ته جوړ کړی و فکر کوم په 1.5 مې دا فرمایشي لکه دا فرمایش ورته نیولې او نور نو په 1500 هم دغه څه خو یو څه نرخونه خو هم اوس دا وګوره دغه یخنی وګوره د پلاس جوړ شوی دا اوس لاسي کار ده اوس کدر ته وایم چې دغه کې دی باندې اصلا وخت ډیر لګیږي او بالکل فکر وکړه چې لاس ورځې د کاریګر هغه روزمز په دې باندې ورواچي همداسه دا خو یو کار دی چې پیسې خو ډیر دي یو څه کم دي د تیر په نسبت باندې د کار کې کمواله راغلی دی یاره اوس خو ته معلوم ده چې کله کارونه کم شي نو مزدور مغه پیسې کمیږي او چې کار زیات شي او بیا لګ نرخونه جیږي خو اوس نرخونه د مخکې نه لګ کم شوي دي ته راځه اصغر خان ور هغه کمیس په اړه باندې کېدای شي موږ ته تیر شه د خپل موقف ته دی پاړه دا په کوم ډول محفلونو کې وصل کیږي د ته جارجټ وای جارجټ او دا چې دا هم د لاس کار ده د ته هاري ماشين وای دا هم په لاس باندې جوړ شوی ده په لاس جوړ شوی ده او دغه شان چې دی بیا هم د تیار نه پیدا کیږي دا هم فرمایشي ده
د دې ارزښت څومره دی؟ دا خو مونږ چې کوم مشتری نه نیولی او هغه خو نه پوهېږم د مخکې د دوکان چې ما د چا نه اخیستی و دغه په 100,000 د فرمایش نیولی و. په 100,000 په 100,000 بیا یې نه وړه؟ نو نه پوهېږم چې هغه وایي چې یاره دا کس چې کوم پیسې ما ته راکړې وې همدغسې بیا لاړو. نو په دې کې څومره وخت خواري دې کې به څومره وخت کار دا په ډېر لوی کمیس دی بالکل. دا تقریبا چې موږ کوم کاریګر ته ورکو نو هغه تقریبا یو هفته 2 هفتې وخت لګیږي تقریبا په کاریګر باندې. خو دا په ودونو کې به اکثره دا اوسل کېږي؟ بالکل ودونه یعنی اکثره دا زمونږ جامې چې کوم دي دا خو د نکریزې په شپې باندې اغوستل کېږي. دا نو ټوله ودونو حساب دی. نو ودونو سره بیخي زه رانه ورک شو چې کوم ځای کې ودرېږم. دلته چې ودرېږم تا نه وینم هلته. نور خام مواد د کوم ځای نه راوړئ؟ د منډۍ نه احمدشاهي مارکیټ ورته وایي هغه ځای نه راوړو. شاریناو کوچې ګلفروشي ورته وایي اکثره مواد هلته پیدا کېږي. نو همدغه څو ځایونه دي کوټي سنګي کې ځای ده. نو کوم شی چې کوم ځای کې پیدا نشي د 2-3 ځای دی هلته سره ځو. نو څومره وخت کې چې دا کاروبار کوي؟ ما خو تقریبا ما خو مخکې د حجاب کار کولو. نو اوس تقریبا د 8 میاشتې 9 میاشتې کېږي چې دغه کې سپتمبر خو ولې دا څومره وخت کېږي؟ 10 کاله کېږي لږ تر لږه چې شي ما د غلطه نه زما کم ټایم کېږي. زما تقریبا 6 میاشتې کېږي چې ماشاءالله ښځې هم لري زر ځان رسوي په هر مسلک کې. او موږ سره اکثره زه خو خپل خیاط نه یم. خپل خیاط ښه کاریګر لري؟ زه خپل خیاط نه یم. نو ما خو ما سره کاریګر ناستی زه چې فرمایش ونیسم خیاط ته ورکم هغه ما مشتری مطابق جوړ کی. او زما فقط فرمایش نیول دي او مواد راوړل دي بس دغه زما کار دی. خلک ډېر خوښوي ګنډې افغاني خو نن لباسونه ډېر خوښوي ځکه دا زموږ ستاسې کلتور او تهذیب دی او زموږ ستاسو ډېره لویه تاریخ او تاریخچه په دې کې پرته ده. محترمه کته وګوري اوس خو فیسبوک کې د خارج کې کته وګوري اکثریت فرمایش د خارج نه مرضی کنه. او په خارج کې نن سبا یعنی خپل جامع یعنی خلک چې ډیر خوښوي د ګنډي افغاني د ډیره مشهور شوی دي. نو په خارج کې اوس ډیر خلک خوښوي فرمایش نه خارج نه فرمایشونه راځي. نو دا د سکالي دي چې ډیر خلک خوښوي بغیر دا چې افغانان نور خلک هم زیات خوښوي. ها یو ورستۍ پوښتنه که چېرته خارج کې څوک دا ډول کالي وغواړي دغه ډیزاین مثلا وغواړي دغه ډیزاین وغواړي یا یو عکس درته راولېږي چې ورته یې جوړ کړي د دې به څه ترتیب کېږي څه اسانتیا ته ضرورت دی چې دا موږ تاسې د تولید جهان ته ورسېږي زموږ ستاسو افغانانو ته ورسېږي کومه کارګو دغه ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. دغه اوس خو معلومه ده چې نن سبا سهولات زیات شوي دي. دغه کارګو خپله موږ ته راځي چې یعنی په دې قیمت یې وړو ډېر په اسانه او په ډېر کم وخت کې رسیږي او نو مشکل نشته په ښه قیمت باندې. او چې دا امتحان کړی دی لیګلی یاره اوسه پورې خو لکه ما خپلې کورنۍ ته لیږلي دي شخصي مې لیږلي دي خو دغه د کارګو په حساب مې اوسه پورې نه دي لیکلي خو اکثره اوس ډېر د اعلانات راځي چې ډېر په کم وخت کې او ډېر یعنی کوم هغه چې دی څه ورته وایي دغه مواد چې ورکړي یعنی دا کالي او دا شیان په ډېر کم وخت کې رسیږي. یعنی ادب دا ده که یو کوم څوک افغانان هلته چې کومې کورنۍ اوسېږي کوم فرمایش تاسې ته درکړي کیدای شي چې ور واستوئ ډېر په کم وخت کې او ډېر په صحیح طریقې نه مال ورکېږي او هغوی د ټولو شیانو ذمهواري کوي. ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه ژوندی اوسئ. خوشحاله شو ازل خان وروره تاسو نه زیاته مننه او کور دې ودان په کارونو کې دې برکت. تاسو ته هم ډېره زیاته مننه. السلام علیکم. السلام علیکم حاجي صاحب خیر جوړ په خیر صحتمند څه حالات دي؟ شکر ژوند په خیر دی کاروبار څنګه روان دی؟ شکر دی گزاره کوو الحمدلله. روژې څنګه تیریږي؟ والله ښه تیریږي ښه په درس کې تیریږي ماشاءالله ډېر ښایسته دوکان هم دی او ډېر شیان دې راوړي دي. دوکان خدای ستاسو دپاره دی زموږ دپاره تاسو خوشحاله اوسئ موږ خوشحاله سلامت اوسئ. د کوم ځایونو د کومو هیوادونو کالي لرئ لباسونه لرئ؟ ولا وروره زموږ کالي خو د 2 ملکو سره راځي یو هند دی بل پاکستان دی. 2 ځایونه موږ واردات لرو هند او پاکستان. هند او پاکستان دی. چین نشته؟ نه چین نشته فی الحال. ګڼو ځایونو کې بیا د چین تولیدات ډېر دي. چین تولید ډېر دی خو بس په کالیو کې دا شی ډېر چلیږي هندي او پاکستاني اوس فی الحال چلیږي. زموږ د خپل وطن څه شته؟
خپل وطن مستاده او څه نه څه ستاده سی بعضی پنجابي ستا او زیاتره اوس دلته بعضی دلته جوړیږي خپل په وطن کې دغه شان د مثال دلته جوړیږي او خو بیا لږ فرق لري اوس دلته مخه کارخانه جوړې سوي دي دا زمونږ د خپل وطن تولید دی دا زمونږ د وطن نه دی خیر دا رقم جوړیږي زمونږ د وطن جوړیږي لروي چې وی خولیدونکو ته ولا د وطن مال خو لرو دغه سی او شی دی بس هغه ډیزاین دی ګور هغه پستایي او تور چې دغه بیا دلته وطن کې جوړیږي دلته جوړیږي او کېدای سي نورم جوړ سي خو مونږ د خارجي په دغه راوي دا او دغه ډیزاین دی دا زمونږ د وطن تولید دی د وطن دی او دغه ګان د دې خوا د ګان دی ګور دا زمونږ د خوا دا ده او موږ ښه تولیدات لرو اجي صاحب قیمت تولیدات هم لرو او ښه کیفیت خو بعضی دلته زموږ وطن کې جوړیږي ښه شی جوړیږي او وایي چې دا د پاکستان نه راځي خارج نه او په اصل کې هغه دلته جوړیږي ښه شیان جوړیږي ښه شیان جوړیږي ښه اوس خو دلته ماشینونه راغلي کارخانې جوړې شوي دي انشاءالله کېږي کاروبار څنګه دی اجي صاحب ولا کاروبار روزګار څنګه دی نو اوس پروژه ده دغه تبکینو کنه څنګه تم لک تیټ شه تصویر کې هم سم راشو اول خډیر لري سره ژوند څنګه روان دی ولا شکر دی الحمدلله کاروبار څنګه روان فضل د خدای خدای شکر دی الحمدلله خیر روان دی اوس واخه دا ټیکري نو خلک راځي غاڼه ګوډه او غاڼه ګوډه اوس د پیسې زیاتیږي اوس خو اختر ته چې او 15 شپې پاتې سي لاش په پاتې سي بیا زمونږ غاڼه ګوډه زیاتیږي بیا نو په کالو باندې وار نه به وتا سره خبرې هم نه کیږي خبرې خو بیا ډیر نه سو کولای نو چې ډیر خبرې وکړو بیا نور خلکو ته وخت نه رسیږي بیا سي زر کار خلاصو چې مقصد زر خرسي وي او یو مسلمان واخلي لاړ سي روزه ده نه ډیر وخت نه تیرو سړی چې په سور کې به خبرې سره نه کیږي کله زما کور کې نه مونږ بیا د سینې مونږ چې څومره دغه راسي مونږ خبرې ډیر پر ور سره کوو چې وای اخلي سودا زمونږ هدف دا دی چې ستاسو تصویر خلکو ته وښیو هیوادوالو ته د نړۍ خلکو ته خپل بازارونه نو ډیره زیاته مننه د دې نور جنسونو وراخوا چې د وطن تولیدات دی راوښودل صاحب او په دې هله چې بل ور راځو ډیر د وطن تولیدات راسي هر کله راسي بس مونږ هم خوشاله کیږو چې تاسو راسي او خدای مو هر کله راوله او زحمتونه مو بخې د روزه کې را لیز مونږ اول مو واخستئ سلامات اوسئ مننه ستاسو نه ډیره مننه کوم دا دې زوی دی دا مې زوی دی ماشاءالله جوړ په خیر لګ را نږدې شه چې ډیر غلط ناس دی څه حالات دي ولا خیرت دی او جوړ نوم دې څه دی سبحان الله جان سم ټولګي کې په ښوونځي کې دا پنځم ټولګي کې او دا پوښتنه خوري کېږي او معمول دی کنه څوم نمرې څوم نمرې ولا نه پوهېږو کنه ور مو کې امتحان خو معلوم نه دی چې معلوم نه ده شروع سوي نه دي مخکې څوم کې وي څلورم ټولګي کې چې څلورم اول نمره او بهشکه دې راوړه لاس په دې افتخار باندې روجه ده کنه یو شی صاحب یو انرژي او شیخ مې درته اخیستله روجه تاسو په مونږه عقل لري نه یوازې تاسو ته مونږه انرژي راوړي عمل نمرګي په خاطر باندې نه ماشاءالله تکړه دی ها په کم ښوونځي کې دغه کې توتیا خصوصي ښوونځی نه دولتي خواجه صاحب څنګه دی پلار د همکاري کوي د سره د زده کړو په برخه کې او ښه ده څه چې په کاریږي ها نورونه دي نورونه مې تنه کشران دي مشران دي او ما نه کشران دي صاحب د مشر زوی دی دا مشر زوی دی و خړر سره خډیر آرام ښکاری او نه خدای تکړه دی خدای کنه او په دې هله باندې چې د دې وطن سرمایه شي امين د دې وطن په در دوا شي او ډیره زیاته مننه خیر موږ هم لاړ شو ډیره مننه سلامات چې شي ساتم کور ولا سلامات اوسئ خدای مو ګل ورځ راسي د خیر چې بیا مو قدر او عزت ان شاء الله سلامات اوسئ په خیر مننه خالدونکو دا د کارتیناو بازار د ژوندون د مارکیټ کوم دی په دې کې دا حجاب فروشي ده تاسو تخکاری ډول حجابونه دا قرار ده د دکان مالک دا جی صاحب سره خبرې کوي سم مبارک سلام علیکم خوب هستین بخیر صحتمند اجازه است بفرمایید چاله اول داره صحت خوب است انتون جور است کتی روزه رمضانی چطور است والله شکر از میگذره فضل خدا امسال هوا خوب است روزه رمضان قدر تاثیر نمیکنه
تلاوت میکردی و فکرم والا بیکاری مزاحمت شد برات. دیگه خواهش میکنم یک ذره بیکاری هست گفتم بیا از بیکاری که یک ساعت تلاوت بکنیم بهتر است. آنی حالا بازار چطور است، کاروبار چطور است؟ والا کاروبار فعلا دیگه قدر مزدار نیست، میشه دیگه گزاره میشه قدر کاروبار خوب نیست. مردم یک ذره یک کم بغل از پیسه قدر ندارن که زیاد بگه زیادتر بازار سر این طفلانه یا زیادتر بیروبار خلق میتونه. باز ایجاب فروشی هم هست نه؟ بله ها ایجاب است. ایجاب زیاد میخرن. ایجاب میخرن دیگه حال امارت اسلامی است باید همه با ایجاب باشه. سابقه شما ایجاب فروشی داشتیم، دکانام داشتیم، مردم ایجاب میپوشید. حال بیشتر شده. حال بیشتر ایجاب میخرن. بله ایجاب پیش که سر پتلونی و پای زیاد بود. حال ایجاب زیاد میگیرن ایجاب. ایجاب است کدام کشور می آجی صاحب؟ ایجاب که بس از دبی می، از پاکستان می، باز دیگه زیادتر خود تولید خود وطن ماست. اونم خوبش است. زیادتر ما تولید وطن است کار میکنیم. حالا بچه هم نیست اینجا که میشد تولید وطن خود میدید اینما کلش تولید وطن است. همون تولید وطن که میشنم بسیار خوش میشه. نه وطن ما خوش میکنیم که وطن ما رشد کنه. بعد تولید وطن هر چی که باشه بهتر است از خارج کرده. حال شکر است آج سوال جایی که میریم اونا در بخش اگر تولید وطن است. نه فضل خدا مسجد از وطن شده که در سه خوراک هم سال زیاد تولیدات شده، در پوشاک هم شده، گرچند زیاد کارخانه در دشت برچی زیاد همی برادرای التشایی مزارگاه از ایران یا کار آوردن، دستگاه خیاطی زیاد کار رو جمعی کنن، تولید وطن زیاد از در جمپر از ایجاب از دیگه پای آمد شده. بله. خب ایسا میشه در مورد زندگی شخصی بگویی چطور زندگی گذشت؟ سابق چطور بود؟ حال چطور است؟ والا زندگی تو یک کار است که میال 70 سال عمرم شده نفهمیدیم که چه رقم گذشت چه رقم تیر شد. ما خو هیچ فکر نمی کنم که تو 70 سال خود باشی، جوان معلوم میشی. همین زندگی فضل خدا خوب تیر شده قدر سنید فضل خدا. روغنای چی میگن؟ دنبه حالا میخورم دنبه حالا استفاده میکنم اگر دارم از کنم. خب بچه های تطمند صاحب کار و صاحب ما بچه های ما شکر همیداد یک دکان دی مارکت دارن، یک دکان دو مارکت دیگه هست، بچه ها کاری جان بچه هایم کار میکنن. ما از اینکه دق میارم دیگه در خانه نمیشه میایم که ایشان یک ساعت میده تخت جور کردیم میشینیم از این یک ساعت مقصد روز تیر شود. خازمی سابق هم تجارت و 50 سال است ما دکاندار هستم. سابق در مارکت جمهوریت دکان داشتیم، فروشگاه حال هم از دکانم دیگه ما سابق دکاندار هستم تا میاله. وظیفه دولتی هیچ کار نکردیم. هیچ کار نکردیم. بچه‌های تام در بخش تجارت. بچه‌ام کلش مکتب خواندن بعد از دکانداری کار کردن. خب از آیسه خب میشه که اینمی را گفتی وطنی است با بینندانشان اینمی کلش وطنی معلوم میشه با فکرم وطنی است. اینمی هم ببینین دوستا بینندای عزیز ایجابای وطنی اینمی هم شاید که وطنی است. اینمی هم وطنی است. کار وطن است. او را نشان بده. کار میکنه پشتم کار بزنه. آجی صاحب میشه که نشان بده بیننده ببینه. تولید وطن است. این شپای ساده کار ساخت وطن است. اینا وطنی هستن یا مگه اینا کار وطن است. پشت سرتان اون وری و کلان که است وام وطنی است اگر فرمایشی کار شده. این تولید مکمل ما تولید وطن کار میکنیم از دیگه کار نمیکنیم. مردم باز کدام قسمش خوش میکنم می وطنیش بیشتر ما که میبینم. حال یک ذره بعضی کس بعضی همشیرایی کس از اطراف که میان بعض یک ذره نگیندار و جلبال خوش میکنن. حال محیط کابل ما که هست زیادتر همین ساده کار زیاد خوش میکنن که زیاد یک ذره نگین گپا نداشته باشه ساده باشه. خب اینمی هم وطنی معلوم میشه نگین هم داره. هم ساخت وطن است. خوب یک خوب دیزاین است. خب خیر ببینید حاجی صاحب زنده باشید. وقت تا نگرفتیم. وقت چای نیست که چای میذارم. قربانت خداوند خیرت بده بخیر باشی صاحب. تشکر. خداحافظ. جنجالی خبری کولای نیستی. سړی راغی بیا هم صاحب ایسه باغ. ها
تاسو ته کار نه وای چیرته روان یې حاجي حاجي چیرته چپله کې به بار کړی وي ها سلامونه او ښې چارې دا د برلاس بس ادرس دی تاسو موږ دلته کارتنو کیو کاردیناو کې وای کار وو څار قیمت کی اوس ارزان قیمت کې یو مونږ کاردیناو کې نه تاسو کارتنو کې اسې موږ پر ځان قیمت دا څنګه امکان لري ته خدمت څنګه ولاړ وو څو کاروبار دلته کوو کاغه کورونه مرید کورونه مرید ها شهر سره دی دا لاس بس دا خو ته ټوکري مو کړی دي نور به چی شي د جامع مامي ژوند څنګه روان دی بس هغه ژوند نه گزاره د نور به ځکه څاغي خو کوس خو دا دومره وخت څنګه تیر شو ستاسو ولا دا یو چل د سرتونه روغیت خدای مهربانه در څه به خدای سم کې کله د لوړی او زواري ستا کله خې کله بد کله استی کله نیستی دا هر څه ستا کله مین شوی مین شوی نه یم نه الحمدلله هیڅ تر اوسه نه بچا تو اوس ولا کسه کور سره جګا چې او ډېر خلک چې سوسنده تاسو کاسه د پاکتیا د خیست ډېر ودونه کوي ونه وده خو خوشی ده پنځم کې دي شپږم خو نه دی راغلی دا څلور کې دي دا خو زړه تر څوري لاندې ده څومره اقتصاد قوي هغومره ښه ده هغومره ودونه کوي اسلامي او شرعي کار ده ونه د انټرویو باندې شاید چې ما ته شخصا کور کې هغه پیدا شي مشکل وای به چې دا انټرویو دی ولې کوله څه ورته چې تا پوښتنې له خلکو کوي خو اصلي مطلب دا د کور ته هغه ورکوي چې موږ هم باید وکړو نه نه کولای شو خو هدف دا دی چې ها د چیش کاروبار لري ولا موږ د جامو کاروبار لرو کاروبار څنګه دی بس کده گزاره تا ورځ هغه خرچه وځي نور خو هغه کاروبارونه نسته وسې هغه لومبني وروره جانم خلک به شاته شاغه چوي خو دومره ده چې هغه ورځ کې واوړي اوس خو یو سره جامع جوش په بازار ونه راغو برکتی میاسته کار څه یک نه یو شی زکه چې شاو قانون څورو چې موږ تاسو ونیولې نه روزي مونږ نه ماده و بالکل روزي حساب چا خطا کیږي اولادونه ولې شوی یا نه الحمدلله یو ځوان دا د نورم خدي ها درس او تحصیل الحمدلله دوه درس وای دا یو دل سره ده دل سره ډیر زیاته مننه سلامات کور ودان موږ ته خدمت کور ودان سلامت او عزت او بس د الله سره دا ورور مخکې خبر ډیره کولې چې وس روانه منځ په لاس را باندې سلام والا مونږ نه دا کړه کلی مې نه دسته زما وسه پورې چې وس د لاس را باندې خو نو په دې لاس د وس بیا په لاس کې چې دا سړی جام شو مورال واخلي ورته مور شاسه دا ماما سره ماما سره وګدا بل دلته ورته کینه سو زکینه ما اج سره تکینه تکینه اسماعیل ته زی ها اج سره جوړه سید د خره خیریت د خپل ځان راو به جنوم دې سده زه شاولی مسیبه شاولی ولادت شردل او د خیوی ولسوالۍ د ننګرهار د خیوی او دلته ماشاءالله ستړی مشي موچتوب کوم آل تاسو یو وطندار مولاله موچتوب کوم مسیبه کله سلفه کله ونیم سلفه کله 200 بس کور خرچ نه چلیږي ها مخکې مایبینو تنخواه راکوه سو وځه خو نو اوس تنخواهګانې بند شولې موادونه بند شو ولا بس د کار روزګار نشته دی نو ها سپینګره شولم کار روزګار هم د قوی نشم کولای اولادونه دو کاله یار تقریبا اولادونه یو زوی مې د بوتخاک چوک کې رړې لاس کې د سبزی خرچي او یو زوی مې جنگ کې لګیدل دی او بس د سې سپینګره ګرځم د سیوالا سوک روز وای من دومره نشي کولای سبزی خرڅي کله فروټ واچي 200 په دې باندې کوچ چلیږي ولا مشکلاتونه ډیر دي خپل مای مې چلار کې روانه مې دردونه دی را باندې یو فهمه دا درې مر مې لګیدل دي د ګیډي پر عملیات ما چلار کې روانه دردونه یې سیوا کلم سر خوږي کلم املا در کوي کلم خدر کوي کلم د خېټي عملیات در کوي مشکلات کې غیر منو بس مل الله تعالی خبير او بصیر دی دلته چیرته پاتې کیږي دلته اوسن خیرو کې اوسن خیرو کې نه سبب موږ کیم کې هغه کیم په وران کنه اته سو کور او ملا ترخل شبقانه شاته پولیسینه کې اته سو کور نه وران شو زیب نو کرایه باندې یو زره په ورکومه کرایه کې څونه پرې وي په نور به د پروشان وي وینځه کسان یو کور کې یو لګ تر لګ د ورځې یو څه درته پاتې کیږي ولا بس خرچنه پوره کیږي ولا 3000 روپۍ د جمی کې قرضدار شولم اتل 9000 خیوه ته تلوم دا فلې مې فخولې کباب مې فخو کامیاب نشلم پکې کامیاب نشلم نو بس
دې ته دغه د راغلم دلته موچتوب کوم نو توکل به خدا دی الله ته څومره وخت بعد کور ته ځې کور مې دلته دی کور دې دلته دی او ښه او نو بس سار ماسپخین 12 بجې وځم موز کوم بس کار روان کوم د مازګه ما خامزان ته چې یو سات پاتې شي بیا بیرته کور ته لاړ شي بیا بیرته کور ته ځې او دا 200 یو نیم سات 2.5 دا فرض کله 2.5 کور خپل دی نه کنه خپل کور چې تل روسه به نو وطن کې لرم نه دلته لرم دلته فلار می نه تا ویل ورکوم او نیکه می چې دینو خدای دې وبخیا ټول اسمکه خرج کو خدای دې وبخي خو به اسمکه نشته زمکه خرج او ولاچ خدای ژوند د حالات راځي آفرین په دې همت دی آفرین په دې غیرت دی خیر برکت دی او دا ټول د الله تعالی طرفه امتحانونه یې ازموینې بس موږ به دعاګانې کوو الله تعالی دا بچیان هم رالوی کا بهشک ډیره زیاته مننه عاجز صحیح او خدای دې بس مال شي امين الله مال شه بالکل صحیح شو جوړ بخیر سات خله هي خیریت ده سلام جوړ بخیر صاحب خیر کینه چې ټول تصویر کې راځي څه حالات دي الله سان تاسو ژوند بخیر ده خیرونه دي قراری ده کې خپل ځان راو پیژنې دا د برلاس لیدونکو ته احمد ناصری اصلي اوسېدونکی لغمان یو په کابل کې اوسېږم اصلي د لغمان اوس په کابل کې اوسېږي دا کاروبار پڑا راته وي کاروبار روزګار څنګه دی څه الحمدلله ولا خرمن گزاره روان نو بس کوشش کوو چې نصیب را رسي څومره وخت کې دلته تاسو د اټای لري ولا زما خو دا دکان چې دا تقریبا دغه کسب مې 2 کال کې څه جوړ کړی مې دا د نو مخې ما بل کې څه ټوټل د دکان کې ما یو اته کال برابرې خړې ډېر شیان تاسو د کوم هیوادونو هغه جنسونه دا سره دې په اړه راته وایي فلحال موږ سره چې د دوه هغه مکتوبونه راځي او د پاکستان راځي ډېر د پاکستان راځي بیا ډېر د محدود ډیزاین د موږ د هند راځي هند او پاکستان هند او پاکستان راځي خو ډېر هغه څه د موږ پاکستان هند او پاکستان او چین یو څه بازار نیولای بس د اوس وخت کې هند کم بازار د افغانستان نیولای د کنه یو ملک هم نیولای مخکې پاکستان او ټول هر بوت کې او بوت لباس کې هغه چې اوس پاکستان اوس دا هند او چین د افغانستان د ټول بازار نیولای اوس ټوټال کې پاکستان د کاش کو خیر استا به د خو د ډیر ترجیح ورکوم هند هغه هند چې چین په لور د لباس کې به چینی نسته خو هندستان دی چین نه دروسه پر نه درکړو خو هندي د ډیر کاش کو هغه جنرال ګرانه دا به لوی سوداګر دلته راوړي واردې به تاسو ته اخلي کې خپل تاسو زئی راوړي څه ترتیب دی ولا خپل هم تللو موږ اوس د ویزو پیسې باندې ویزې موږ ته نه ملويږي نو دلته موږ د لوی سوداګر نه اخلو دی اوس هند موږ ضرورت د چلاټ شو خو د ویزې او د مشکلات ډیر زیات نشو پاکستان هم چنن هم نشي موږ د لوی سوداګر نه اخلو دا راته یو چې دا وطني لباسونه لري اوس په وطني خو په الحال موږ سره نشته یو ځلم نشته وطني پکې خو اوس د فابریکې جوړې شوې دي د پارکې سره چې بلو فابریکې موږ خپل ورغلي ما نږدې لیدل کړی دی وینا یعنی هغوی سره موږ په ټچ کې یو سره کامیاب شو که نه لا تر اوسه کامیاب شوي نه یو کمپنۍ ورکړي جوړېدلو برخه لا کامیاب نه یو سپینه خبرې کوي راغلي دي فابریکې راغلي ماشینې راغلي دي ښه ماشینې کار یعنې ویستی بازار ته کار بعضې داسې محدوده تولیدات یې کړي که نه خو د اوس د هر خام مواد نه دي که نه خام مواد به دوی خو البته د پاکستان نه راوړي خو دا راوړو لږ یو څه دغه د ویزو دغه شیانو بیا مشکل هم یو ځای ته راځي که چې ویزې که نه نو هر کار خپله نه جوړېږي خام مواد چې ته راوړې یا به د هند نه راوړې به د پاکستان نه راوړې دلته به جوړې وي ته خام مواد لکه د هر شي د ټیکل څه د تار څه د غمې څه د هر شي د تولید خو نه لرو موږ تاسو د شیانو مجبور دغه جنه راوړي نو اېده لپاره ماشینري راغلي د خو خام مواد نه راغلي بیا هم دغه جنجالو کې سره اخته دي کنه یو سمبل اوس دغه ورګ د جوړ کمه ته اېده د تار بنس پیدا کوي اېده د ټیکل نس پیدا کوي د بل شي نس پیدا کوي د لپاره مجبور پاکستان ته لاړ شي نو پاکستان د بیا تار او شل ور به موږ لباس نه وړي بیا د فابریکه ودرې تل بیا پیمانه نرخونه څنګه دي اجي صاحب دغه لې کمیس کې د شي کوم د خارشه تصویر کې هم ښکارا شي لیدونکو ته دې په اړه باندې کوي او زموږ د دلک نږدې شي دا څه د ګوره د جنا سوداګر ته د موږ تاسو افغانان دا فکر ټول د افغاني د ګوره د پاکستاني فکر نه ده د پاکستاني دا شی جوړوي نه دا فکر شته
د هغوی ساده ذهن ده دا ګوره د افغاني ذهن ده افغانۍ تل هلته سمپل ورکړی ورته ذهن په کار اچولی دا شی پې جوړ کړی ده فابریکې والا جوړ کړی پس له هغه بیا دلته راوړه نو هغه ته قیمت به میږي موږ ته قیمت میږي که دا فابریکه دلته افغانۍ د خپل ذهن دا کار والي نو ډېر به ارزانه تمام شي ورته وایي دا موږ دلته دا موضوع په سرونی د افغانۍ باندې دا تمام شوی ظریف هم دی ډېر ښایسته یعنې دی ډېر دا ښکلی ډیزاین دی ځکه درته وایم چې دا ګوره یو فکر یو مفکوره د افغان یو فکر ته یو کانسپټ ته ضرورت دی چې دا په لاهور کراچۍ ته ځي دا د خپل ذهن په کار چې هغوی دا نشي جوړولی لږ تر لږه به تاسو خو پاکستان ته تللي راغلي لوی لوی سوداګرو مارکیټونه او د تولید کارخانې هم لیدلي یعنې دا ډېر لوړ شی دی په لوړ فکر جوړ شوی دی تللی یم هلته مونږ کتلي دي هلته که زه تاته سمپل راوالم که نه هلته ډېر ساده شیان جوړېږي ساده شیان جوړېږي زه به په مثال په طور دلته یو جوړه راوالم لکه دغسې دا ښه صحیح شی ده که نه دا هم لږ زره ښه شی ده خو دنه ضعیفه شیان جوړېږي هلته لکه داسې شیان جوړېږي ساده جوړېږي که نه هغوی د شیانو فکر نه لري مفکورې د شیانو نه لري دا زمونږ او تاسو افغانان الحمدلله استعداد لري خبر ده سوي زمینه او د مسایل زمینه د کار باید او ان شاء الله برابرېږي نو په دغه خاطر وایي که نه چې دغه بعضې مشکلات دي که نه لکه دا ګوره دا که د جوړ ډېر ارزانه چې د هغه جنس دا ورځي دا د وخت تېرېږي خلک هم په کار شي ډېر خلک هم په کار شي خامخا چې فابریکه جوړه شي نو خلک هم په کار شي هغه د خلکو غریبي هم پکې ورکه شي نو دا خو هر خوا نه ګټې دي که فابریکه چې جوړه شي د هر لحاظه هلته شاید بخښنه غواړم په پاکستان کې دغه د لوړ ارزښت شیان کې او د ښه ډیزاین او ډیکور شیان کې شاید هغې به د چین او د نورو هېوادونو نه جوړ همداسې راوغواړي په خپل فکر داسې شیان داسې زه خپله پاکستان ته څو ځل تللی یم ما تللی یم کتلي وي د هغوی کوشش لري دغه څه د هند کوم مال جوړېږي که نه هغه د خپل وطن ته ورکړي خو هند د پاکستان سره هغه نه لري که نه نسي ورکوي ورته بیا هغوی د هغه کاپیانې جوړوي بیا دغې کامیاب دي چې هغوی کاپیانې جوړوي ډایرکټ بیا د هند ډیزاین وګورې کاپي کول دغه شی نه ده دا اوس ذهن دا مفکوره سره راغلې ده هلکۍ څه کوم جوړ کړه دا د هندي لباسونې مفکوره هغې ساتلی پاکستان ته په دې شي اړولې ده یعنې داسې یو ذهن په کار اچولی که نه هند ته چې بیا لاړ شي بیا راوړي د هغه جنت دا بیا بیخي جګ ته دا لنډ تله پاکستان ته لږ ورته ارزان ته وشو که دا دلته جوړ کړي بیخي ارزان داسې حساب دی لکه ډېره زیاته مننه سلامات اوسئ په کاروبار کې د برکت او د معلوماتو نه هم دې مننه خدای تعالی دې په کار کې فایض و برکت واچوه او الله پامان د برلاس درنو لیدونکو او کتونکو تاسې ولیدل د کارتیناو د بازار د مختلفو مارکیټونو د هټیوالو نظرونه او د لباسونو انواع او اقسام او همدارنګه نرخونه دا و زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو له دې ځایه راجوړه کړه هیله ده چې خوښه مو شي تر بیا چې په یوه بله خپرونه کې زه تلوار ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تر هغې د الله په امان ښاد آباد او ودان اوسئ د یو ملت احساس